د نکاح او طلاق په باره کې هم په عوامو کې یو څه غلطي مسئلې مشهوره سوي دي چې د هغوی اصلاح پکار ده. اوله مسله دا ده چې په بعضې ځایونو کې د عوامو دا ګمان وي، خاص کر بیا د ځوانانو، چې د ګواهانو څخه بغیر نکاح صحیح کیږي په هغه صورت کې چې ښځه او سړی رضا وي، چې د دوی په خپل منځ کې رضا وي، دوی سره راضي سي، ګواهان دي نه بس ایجاب و قبول دي وکړي، نکاح صحیح ده. نو دا ګمان محض باطل دی، دا نکاح بالکل نه ده صحیح او دا بالکل محض زنا ده. دې څخه باید ټول مسلمانان په کلکه اجتناب وکړي. بغیر د شواهدو نکاح صحت نه لري. دویمه دا غلطه مسئله مشهوره سوې ده چې که د یوه سړي 20 اولادونه پرسول نو د دې ښځې سره نکاح ختمه سوه، بیا به نوې نکاح تړي. نو دا څومره بې اصله مسله ده. په دې خلکو کې څومره شهرت پیدا کړی، په ډېرو علاقو کې داسې کېږي چې کله 20 اولاد پرسي نو بیا نکاح وایي ختمه ده، نو بیا به نوې نکاح تړي. نه، دا محض غلط ګمان دی. که ستا 50 اولادونه هم پیدا سي، په اولاد پیدا کېدلو باندې نکاح نه ختمیږي، نه بیا تجدید د نکاح غواړي د اولاد په پیدا کېدلو باندې. دا هم بیخي غلطه مسله ده. درېمه دا غلطه مسله پکې مشهوره ده چې که یو چا و هوا ته یعنی باد ته بد رد وویل، په دې سره نکاح ماتیږي. نو دا هم غلط سوچ دی. هوا ته یعنی باد ته که څوک بد رد ووایي دا ناروا عمل دی، لیکن نکاح ته دې څه نقصان رسیږي، په دې سره نکاح نه ماتیږي. او څلورمه بیا دا غلطه مسله بیخي ډېره په پښتنو او په عوامو کې مشهوره ده چې که ښځه و خپل خاوند ته د ورور یا پلار په نامه باندې ووایي، نو د دوی ګمان دا دی چې بس نکاح فاسده سو. نو دا ګمان هم بالکل بې اصله دی. که چیرې ښځه و خپل خاوند ته په پلار باندې یا ورور باندې ووایي او یا خاوند بغیر د کم نیت څخه ښځې ته د مور په نامه آواز وکړي یا لور په نامه آواز وکړي، یا د ګرانښت ته داسې ورته ووایي چې داسې راباندې ګرانه لکه مور یا خور یا لور، یا داسې زړه و سپین سرې یا بدرنګه لکه پلانۍ خپل یو څوک ور یاده کړي، دې سره نکاح ته هیڅ تاوان نه رسیږي. نو دا ګمان چې په دې سره نکاح فاسدیږي، دا ګمان بالکل غلط دی. او پنځمه بیا دا غلطه مسله مشهوره ده. عوام وایي چې که د ښځې نکاح په حالت د حیض کې وتړل شي، په حالت د میاشتنۍ مرضي کې وتړل شي، نو دا نکاح نه صحیح کېږي. نو دا هم بالکل غلطه مسله ده. که سړی جنوب وي، د جنابت په حالت کې څوک نکاح ور وتړي، یا زنانه په ماهواري مرضي کې وي، میاشتنۍ مرضي کې وي، او د نکاح وار پسې راغلی وي نکاح وتړي، نکاح ته هیڅ نقصان نه رسیږي، نکاح بالکل صحیح ده چې د نکاح خپل شرایط پوره وي. او شپږمه بیا دا بیخي غلطه مسله مشهوره ده چې عوام وایي چې د دوو اخترونو په منځ کې د کوچني یعنی وړوکي اختر او لوی اختر په دې منځ کې نکاح کول صحیح نه ده. په دې وجه باندې چې د خاوند او میرمنې په منځ کې دا جوړښت یا مینه محبت نه راځي که څوک د اخترونو په منځ کې نکاح وکړي، دا بالکل غلطه خبره ده. دا ګمان او دا خیال د شریعت خلاف دی. اومه بیا دا غلطه مسله مشهوره ده چې بعضې خلک وایي که ته یو چا زورګیره کړې، په زور باندې په تا باندې د ښځې طلاق واچوي، نو دوی وایي دا طلاق نه واقع کېږي. نو دا هم بالکل غلطه مسله ده. په زور باندې که یو څوک په تا د طلاق الفاظ ووایي، په تا باندې دا ستا خپله ښځه طلاق کړي،
ښځه طلاقېږي، په زور باندې هم طلاق واقع کېږي. خو دې مسله کې څه تفصیل شته، علماء کرامو دې باندې مستقل رسالې لیکلي دي. انشاءالله په دې موضوع به هم یو مستقل بیان وکړو، هر اړخیزه مسایل به بیان کو. خو مطلق چې یو څوک تا زورګیره کې په تا باندې ستا ښځه طلاقوي، ستا د خولې الفاظ په زور راوباسي، طلاق واقع کېږي. طلاق داسې یو باریکه مسله ده چې په حالت د غضب کې، د خشم او د غصې کې، په حالت د مسخرو او د ټوکې کې، په حالت د خندا کې، په حالت د زور کې، په دې ټولو حالاتو کې که خاوند خپله مېرمنه طلاق کړي، طلاق واقع کېږي. دا بالکل غلط خیال دی چې په دې عوامو کې دا مشهوره ده چې په زور باندې طلاق نه واقع کېږي، نو په زور باندې هم طلاق واقع کېږي. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.